اکچولی ما پوینټ دا و زما مین نقطه دا و چې زه یو پاکستانی یم خو زه افغانستان حکومت سپورټ کوم. زه یو مسلمان یم. زه همیش د پاره د ملت قایل یم، د مملکت قایل نه یم. فار ایگزامپل مخکې زموږ سره خلافت عثمانیه وه، نو دا د مسلمانانو د وحدت یو ذریعه وه. دغه شانې که موږ مسلمانان راجمع شو او موږ ځان ته یو وحدت یو سیستم جوړ کړو چې په هغې کې زموږ خلافت وي، په هغې کې زموږ اواز نړۍ ته رسېدلی شي، موږ له داسې نظام پکار دی. که ان کیس موږ افغانان د پاکستان سره جګړې کړي، افغانستان د پاکستان خلاف لګې وي، موږ به هیڅ هم نشو. زموږ د پاره یو داسې نظام پکار دی چې موږ یو بل سره ورونه یو. بېشکه چې پاکستان کې به داسې څه عناصر وي چې د هغه د افغانستان د اسلامي حکومت خلاف وي، میبي چې هغه د افغانستان د امریکې حمایتین وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې ټول پاکستان خلاف دی د افغانستان د اسلامي امارات. نو موږ د هغې ته ویلکم کوو. دا زما غالبا چې اولنی ځل دی چې زه د افغانستان څومره وخت کېږي چې پاکستان ته نه یې راغلی؟ زه 2018 کې راغلی وم، 2018 کې تقریبا 4 کاله دې وشو. ګوره داسې ده دغه اوس خو فی الحال په افغانستان کې امارت اسلامي ده، د اسلامي نظام ده. د خلافت دعوا امارت نه کړې ده او نه یې کوي. تیر کوم چې د امارت اسلامي په نامه باندې دلته تحریک طالبانو بیا امارت اسلامي شو، نظام شو، امریکان راغله جګړه یې وکړله. دغه کوم اسلامي ملک چې ته یادوې دوی امریکانو ته اډې ورکړلې، 20 کاله افغانان ووژل. صرف په 3 کلونو کې 10,000 فلایټه تنها د پېښور له ایرپورټ نه شوي. دا چې موږ د چا په کار کې ګوتې نه وهو، د چا په هیواد کې د چا په پالیسۍ کې ګوتې نه وهو. اوس هلته وګوره هلک سره جلۍ سره موږ څه کوو چې هر څه کوي. خدای دې وکړي چې هغوی خپله کې سره اوس امریکا کې هم شته او روس کې هم شته، موږ وایي د چا کار کې کار نه لرو. همداسې نورو هیوادونو نه هم همدغه هیله ده، همدغه مو امید ده چې زموږ په هیواد کې چارې ونه غواړي. دلته که موږ امارت کوو که خلافت کوو هغه د موږ خپل کار ده. اوس که تاسو خلافت غواړئ، ته د پاکستان کې وغواړه، هلته د نظام په وړاندې هلته وغواړه. هلته اوس جمهوریت ده که نه. اوس که تاسو ته ووایي مثال قانون پاس شي چې 3 وخته مونځ کوئ، دا 2 وخته پکې هېڅ هغه نه لري، تاسو به یې منئ ځکه مجبوري هم ده. هلته قانون چې پاس شي 3 وخته مونځ، نو ته به یې منې ځکه هلته دیموکراسي ده، د لارډ میکالي قانون ده. نو زموږ هیواد کې دا شیونه نشته. کوشش وکړئ خپل هیواد دپاره کار وکړئ. ستونزې ستاسو له خوا نه دي، زموږ له خوا نه نه دي. موږ دلته پس له 40 کلو جګړې وروسته یو اسلامي هیواد لرو. دلته د دې کلک ملاتړ کوو، د دې ساتنه کوو که په هره قربانۍ باندې. او دغه نظام دا موږ په جلوسونو، په تظاهراتو، په دې شیونو نه ده کړی. دلته مو ککرۍ خاورې شوي، وینې مو تویې کړي، قرباني مو ورکړې ده، مهاجر شوي یو، له هیواده شړل شوي یو، کورونه مو وران شوي. دا ډېره غټه قرباني غواړي. نو دغسې قربانۍ دپاره تاسو په خپل هیواد کې باید نظام سره خبرې وکړئ، ملا صاحبان لرئ، مدرسې لرئ، فتواګانې ورکړئ. زموږ د هیواد په چارو کې که څوک مداخله ونه کړي، البته من حیث یو مسلمان ته خپل نظر ورکولی شي، خو په دغه ایک چلي باندې پوه نه شولم که کنځلې دې کړي. وروره بخښنه غواړم، ایک چلي څه شي ته وایي شاهین صاحب؟ جنرال موبین صاحب، زه ستا خبرو سره زه مکمل اتفاق کوم. اکچولی مطلب حقیقت په طور باندې زه ستاسو خبرو سره اتفاق کوم. زمونږ د ریاست د طرفه به داسې څه شوي وي چې هغې به تاسو ته در کړی وي، خو موږ د افغان ورونو په هر غم او کې شریک یو. د هغې سره موږ ملاتړ کوو په حیثیت د یو پاکستاني سټیزن او د یو پاکستاني شهري په طور باندې. بله خبره داسې شوله چې د پاکستان کې جمهوریت دی، نو که فار ایگزامپل دلته 3 ورځې مونځ کوئ نو موږ به 3 ورځې کوو. نو الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ داسې جمهوریت زموږ نه موږ ته قبول دی او نه قبلوو. نو خو هغه د هغې یې وکړه که نه هلک سره نکاح تاسو وکړه؟ مبین صاحب دا غالبا چې دا خبره تا ته بالکل غلطه در رسېدلې ده. دا چې کوم د ټرانسجنډر په دې باندې بحث نه کوه.
مشموني نه تاسو باس وکړه کنه موبین صاحب د زما خبرې ته خلک خیر دي مشموني غوږ مشموني د الک خو نه مني دا زمونم در سره چینی مني او دا خو مني چې کله ملکه د انګلستان په ملکیږي او بیا په پاکستان کې 2 ورځې ماتم اعلانوي د چی شي د پاره په کوم خوشاله هغه څوک دی چې تاسو مسلمانان ماتم کوي یعنی دا ماتم شاهین صاحب خبرې سره زه بالکل په دې خبره باندې تاسو تایید کوم زمونږ د حکومت چې کوم نمائندگان دي د افسوس سره به دا زه وایم چې د کې اکثر د یورپ غلامان دي صحیح شو ګوره مونږه ګرانه پاغه خبره نه کوو موضوع د مونږه د افغانستان دی ارغال نه غواړو چې پاغه خبرې وکړو خبرې ډېرې دي ما مخکې درته خلاصه کړه چې تاسو خپل هیواد د هر قانون چې تاسو جوړوي پاغه کې مونږ کار نه لرو زمونږ خپل هیواد تاسو دا قانون په سر باندې خبره نه قانون څه کوو مونږ قانون څه کوو خدای دې وکړي چې هر رقم قانون وینې ماته دلته زکام راوسته کرونا خو به نه ګرانه لکه چې وضعیت دې را خراب کړه شاهین صاحب مبین صاحب ګوره قدر کوو خو لکه د بل انسان منګ تاسو ډېر قدر کوو خو د بل انسان هم چې کوم داغي کوم نظر وي نو هغه سره ووري نو خوي ګوره یو طرف چې خبره کیږي نو دا ټول نار افغاني او زړونو کې تلخین پیدا کوي نه ولې به تلخین پیدا کوي ګوره پاکستانیان زمونږ نه دي مسلمانان دي یو اسلامي هیواد افغانستان ده نو د سدا چې مونږ کار نه لرو تاسو کې البته نظر ورکول په دې ډسکشن هم نه در سره کوو چې څنګه دا قانون شته نشته هغه سره د مونږ کار نشته نه تاسو دا وسنه نه دا بل ورځ یو تاسو ویډیو داسې جاری شو او باغې کې دا خبره تاسو کوله چې پاکستان کې داسې شوی دي نو زدا نه وایم چې دا قانون څوک سپورټ کوي خو لکه دا قانون داسې نه دی چې الګ د او کمدل ته ګوره کمدل ته بیا ثبوت در تراوړ بیا به څنګه ثبوت چې راوړي چې څه راوړي ان شاء الله قانون کې دا نشته چې الګ د الګ سره هغه کې صرف د خواجه سراج ته ویل کېږي د هغې د تحفظ د پاره شوی دا خو پاغه کې صرف او صرف یو نقطه ده چې هغه لیبرل کړي دا چې میډیکل چیک اپ باندې کیږي میډیکل دا چیک اپ نه بغیر یو کس ویلې شي چې زه خواجه سره یار زه پاغه باندې ما درته بار زه خبره درته کوم ما زه چې کومه خبره کوم ثبوت سره کوم زه په دې نه زه درته په افغانستان کې د تورې ورځې پر رابطه زمونږه موضوع ده ته موضوع بلې خواته وړې که بلې خواته وړې مبین صاحب دا خبره تاسو وکړه د قانون په باره کې خو تا راته وویل چې دلته هغه غواړم خلافت ته دي ما په هېواد کې خلافت څه شته غواړې ستا هېواد زما نه دی غوښتی ما د مسلمانانو د وحدت خبره وکړه چې موږ مسلمانان خو وحدت د مونږ خو چا سره جګړه نه ده کړې خپل طالبان چې راغلي دي چا سره کوم اسلامي هیواد سره جنګ کړی ټولو سره ښه تعلقات غواړي ښه ډسکشن غواړي اوس که ته اوس ما سره رانږدې کېږې مجبوره چې بیا زه تا 2 روپۍ قرضه د هغه به هم بیا زه نیمې در کوم یاره داسې انډیوالي موږ نشو کوی قرضې مرضې ورته خلاص خیر دا قرضه خو چې تاسو کومه یادوئ که نه لکه دا داسې قرضه په هر ملک باندې شته دی او لاول دغه نه داسې ودرېږه خلک د یو تورخم بارډر ته بند شه نو بیا به خوراک درته څه نه میلاویږي هغه خو موږ ته پته چاته به ته لیونی مازغه دې خرابه دي دا اوسې بند که خوراک دومره ډېر ده الحمدلله خو چې کله بند کړي خو دې خبرې ته غوږ شه خبرې ته هلته تعلقات د افغانستان د طالبانو سره ستاسو سره تعلق شته نه خو چې کله خبره راشي نو افغانستان طالبان به حکومتي سطح باندې وایي چې مهرباني وکړه ماته تورخم بارډر او چمن بارډر کولاو کا خو لکه ولې بارډر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه چغې مه وهه چغې مه وهه لو دا اول نه مې وپېژندلې چې غېږه په تورخم بارډر باندې ګوره زه دې پوه کړم اوړه ماته مفت نه راکړې غوړي ماته مفت نه راکړې هر شی چې راځي ما نه دلته ډالر اخلي لیونی تورخم بارډر ستا په زیان باندې ده بارډر څه حق لري چې ته بند کې نړیوال قوانین پیژنې که نه پیژنې دا اوس چې موږ دلته څه خورو دا ته ماته راکړې مفت یې راکړې خپله تر ستونې پورې په قرضو کې غږ ما درته ویلې چې دې موضوع ته مه ځه چې بیا دې څرمن در باندې باسمه خپل یوه ډوډۍ خوړلی نشي دلته راځي ما ته خبرې کوي تورخم بارډر ولې به بندی نړیوال قوانین پیژنې که نه پیژنې دا څه چې ته ما ته رالیږې د دې پیسې اخلي که مفته دي الله په رضا یې راکړې درته وایم چې اخوا دوخوا مه ځه
دلته د افغانستان پر رابطه باندې ما لایف شروع کړی ده، ته راځې پکې خلافت راته غواړې. منافقت تر خپل حد لري. اکچلي او مکچلي په دې شیونو دې زه نه پوهېږم. بیا عقل سړی چې څنګه تا ته خپل هیواد ګران ده همداسې ما ته هم ګران ده. زه مې خپل د هیواد د ګټو د منافع دپاره سر مې لاړ شي پروا یې نه کوم. اکچلي و اکچلي خدای دې غرق او تباه که. خیر ده ولکه جان ناصر ساده خلک نه شاهین صاحب 20 وارې مې ورته ویلې چې موضوع نه اخوا ته مه ځه. اکچلي و اکچلي دې راته شروع کړي دي. تورخم بندې پلانکی ځای بندې ته باید دا باډر دې تا د پلار ده. د دوی هر چې دغسې فساد کې دغسې فساد دپاره چې دوی